السلام علیکم ګرانو کتونکو، نوید بهزاد یم او دا وخت تاسو لا یو مهم خبر در کوم چې د مردان سیمې سره تعلق لرونکي تکړه سوشل ورکر اصغر چیما چې په یوټیوب باندې فیسبوک باندې آینه د کلتور په نوم باندې پروګرامونه کوي، هغه نن یو کار اکسیډنټ کې ډیر زیات زخمی شوی دی او د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا دی. ګران کتونکو ټول تبا د هغې د ښه صحت لپاره د روغ صحت لپاره د دعاګانو اپیل کوي. او د ګران کتونکو اصغر چیما باره کې به تاسو دا ووایم چې اصغر چیما د مردان سیمې سره تعلق ساتي او نن سبا چې کومو نو د سیلاب زدګانو د امداد دپاره به سوات، کالام، دغه شانتې بلوچستان او دغه شانتې سند دغه ټولو علاقو ته به او سیلاب زدګانو سره به امداد کوي او د هغې دپاره د راشن دغه شان جامه جوړه پیزار او دغه شانتي کیش به هم ورکوي. په دغه سلسله کې د ډېر ورځو راسي د هغه به کالام او دغه سند او دغه شانتي بلوچستان دغه طرفونو ته تو راته خوب یې هم نو پوره نن چې هغه کله د لاهور موټروی باندې راته نو دغه دوران کې دغه اکسیډنټ شو. د هغه ګاړی چې کومون هغه بالکل الټه شوی په هغه باندې تاسو به فوټه چې کتلی هم یي ډیر زیات زخمی شوی دی. زه به دا تاسو ته اپیل کوم چې دعا ورته کوئ. زموږ رور دی، یو تکړه سوشل ورکر دی، کیدای شي ډیر کتونکي زما دې خبرې سره اتفاق نه کوي او د اصغر چیما نفرت کوي، خو زه به دا ووایم چې اگر چې د هغه څه کنټینټ داسې دی چې هغې سره زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې کوم دي هغه اختلاف لري، نو بالکل هغه اختلاف په ځای دی. هغې دپاره به مونږ دا سوال کوي چې الله ورته هدایت نصیب کړي او ښکلی کنټینټ او ښه کنټینټ کم چې د اخلاقو دایره کې وي او د پښتو معاشرې او زمونږ مطلب څنګه چې هغه وایي چې آئینه د کلتور کا مقصد ہے معاشرے کی عکاسی کرنا، نو چې د دې معاشرې صحیح عکاسي وکړي، ښه تصویر چې دی نو تاسو ته وړاندې کړي، دنیا ته وړاندې کړي چې یو ښه امیج د دنیا کې د پښتون جوړ شي. خو هغې سره سره د ډیرو کونډو رنډو یتیمانانو غریبانانو او بیوسو امداد هم کوي او نن سبا هم په دغه سلسله کې د سیلاب زدګانو امداد دپاره وتې وي په سوات، کالام، بحرین، مدین او دغه شانتې بلوچستان چې څومره علاقې دي نو هغه سیلاب زدګانو وروڼو د هغې د امداد دپاره وتې وي او چونکې ویل کېږي داسې چې 4-5 شپږ ورځې راسي خوب یې نه پوره او په لاره کې په خوب غلبه شوی دی او هغې جوټه ورکړله او هغې سره د هغه کار اکسیډنټ شوی دی په لاهور موټروی باندې چې په هغې کې ډېر زیات زخمی شوی دا وخت هسپتال کې دی او د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا دی. نو ټولو وروڼو خویندو ته دا اپیل کوم چې ډېر زیات دعا ورته کوي چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله ورته د نیک هدایت نصیب کړي. زموږ رور دی